دا په جلال آباد ښار کې د لوښو کوم پلورنځی نه بلکې د ښاریانو هغه مرسته ده کومه چې د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د کونړ زلزله ځپلو ته راټوله شوې د ښار اوسیدونکو د خپل وس په اندازه د کور لوښي جامې کمپلې توشکې او ان د اوبو ګیلاسونه مرسته کړي جلال آباد ښاروال وایي په ښار کې مرستو راټولولو په موخه له لګول شویو خیمو څخه یې نږدې 4 میلیونه افغانۍ نغدې پیسې راټولې کړي زموږ د نهګونو ناحیو امرین ورسره وکیل ګذران د ولس په مرسته تقریبا څو ځایونه کیمپونه ولګېدل چې په هغه کې موږ تقریبا څه کم 4 میلیونه نغدي مرسته وشوله او سره په څنګ دغه مواد راجمع دي دغه مواد انشاءالله اوس موږ آماده کوو بیا بعد له هغې نه موږ کونړ ولایت ته کوم ځای کې چې مسؤلینو کیمپونه لګولي یا مسؤلین ناست دي هغې ته بسپارو انشاءالله چې خپله ځای ته ورسېږي نوموړی وایي دغه مرسته کونړ کې ټاکل شوي کمپ ته انتقالوي تر څو د اړونده کمیټې له لوري زیانمنو ته وویشل شي په دغه موادو کې مختلف رقم شیان دي لکه مثلا جامې شته خوراکي موادو لوښي شته همداشان کمپل شته بوټان شته توشکې شته نو هر رقم د سامان کې دغه موږ انشاءالله سره جدا کوو بیا بعد له هغې نه بیا کونړ ته لیږو ختیځ کې زلزله ځپلو ته له ننګرهار سربیره د هیواد له بېلابېلو ولایتونو او ان د یو شمېر بهرنیو هیوادونو څخه هم مرستې را رسېدلې دي